السلام علیکم. دا چې دی معصوم محنت کش دی حلال رزق ګټي څو روپۍ ګټي 5000 روپۍ سودا کوي چی خرڅه بنیانونه دا بنیانونه دی ګور دا جرافې دي د ریړۍ چیرې ولاړه د ریړۍ اټالین شوز دی دا کم شوز دی هارون شوز دی دا دی ګوره دا پسنګ اټالین دی هغه منان چوک دی او دغه انصاف شوز دی دا اټالین شوز دی او بس دغه دی وی ګوري دا اټالین شوز دی دغه دی دا منصور خان ولاړ دی نو دغه دی ولی کار کوي ولی کار سکول وای نو ته کار ولی کوي څه مجبوري ده پیسې ګټم کور صدا ومراوړه کور کې بابا نسته ستا هغه څه کار کوي هغه نه لري هغه هم لري کوي نو ته د هغه سره مدد کوي نو ته هم ګټې هغه هم ګټي د کور ګزاره کېږي نو منصور خان چې دی دا معصوم محنت کش دی د دې څه به خامخا سودا کوي دغه بنیانونه او جورابې دي د ډوډۍ به دی چې کوم په نیمه شپه ولاړ دی په نیمه شپه دلته کار کوي څو بجې ځي د شپې 3 بجې ځي بیا سکول له هم ځي نو خامخا به مدد کوي مرسته به کوي دغسې ماشومان باید موږ سپورټ کړو د دې چې مطلب زه غواړم چې په یو کال کې دی دونې سپورټ کړو چې دی دکان خلاص کړي د ریډي څخه خلاص هغه صحیح ده مهرباني